دا باب په دې مسله کې راوړی وي هغه کم وخت دی د جمعې په ورځ کې چې دعا پکې قبلېږي. حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وان النبي صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د جمعې د ورځې تذکره وکړه د ملګرو سره ناسو فقال نو دی وی فيه ساعه د جمعې په دې ورځ کې یو وخت دی لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. دغه یو وخت چې دی کنه د جمعې په دې ورځ کې چې دی وی که چېرته مسلمان پکې ولاړي او د الله نه څه غواړي چې سم غواړي الله وله ورکوي. واشار بيده يقللها وی پیغمبر داسې په دې لاس باندې اشاره وکړه معمولي وخت دی وی لږ دی ډېر نه دی خو دا یقیني ده چې د جمعې په دې ورځ کې دی دې کې څه شک نشته. دا داسې مسله پیغمبر بیان کړه لکه لیلة القدر شتي خو کله په اخري لسو کمې تاکي بس مسله دې ته اسانه کړه. ګورئ امام ابن القیم رحمه الله وی سره د خلکو د ایمان ته حیران یم وی که چېرته پیغمبر ویلی وی چې په دې پوره کال کې یوه شپه ده د لیلة القدر نو ما به هره شپه تهجد کولی او ویښ به ناست وم. پوره کال کې یوه شپه ده نو ما به ورته ټول کال شوګیر کړی وی چې دغه فضیلت راته میلاو شي. او موږ ته پیغمبر ویلي دي وی 15 ورځې دي 15 بس 15 لږ صبر وکړئ په دې 15 کې یوه ده ما ورته 15 ورځې محنت نشو کولی 15 شپې ګوره داسې ونه وي پیغمبر. دا خو امام ابن القیم پوره کال ته تیار دی پوره میاشتې ته به نه تیار که الله ویلی چې د رمضان په میاشت کې یو شپه ده خو پیغمبر خو میاشت هم ونه وي اخرنۍ لس هم ونه وي که نه څه ووي په اخرنۍ لسو کې دغه 15 دي 21 دېرشتمه 15 20 نو یو کم دېرشم بس دیزی کم رحم او کرم در رب العالمین. ورځ یې وټاکله ورځ کمه وه ده جمعه ده شپه ده که ورځ ده ورځ ده اوس یا 12 ګنټې یا لس دي د موسمونو مطابق ورځ کمیږي زیاتېږي یا 8 ګنټې یا 14 ګنټې بس دا یوه ورځ په یوه هفته کې راځي او لږه سخته پکې تېره کوي یو ټیم پکې داسې دی چې الله دله هر څه قبلوي. بعض علماء دې کې د علماو ډېر اختلاف دی چې دا کم وخت دی. چا ویلي دي چې دا امام چې کله د جمعې مونځ شروع کړي او د ختمېدو پورې چا ویلي چې د سحر د راختو نه بعد چا ویلي چې د ماښام نه د مازدیګره پورې د مازدیګر نه ماښامه پورې بلکې امام ابن حجر رحمه الله سره پاسه 40 اقوال ذکر کړي دي په دې کې. زه راځم دې له چې کومو درایلو په اعتبار سره ډېره نږدې ده خو دا خبره یې ساتي بعضو علماو ډېره ناشنا طریقه ښوولې ده وایي دا ورځ دا ټیم ما ورته ګټلی شو څنګه وایي داسې کار وکړه چې په ځان باندې لازم که چې اولنۍ جمعه لکه دا روانه جمعه د سهار د مانځه نه بعد واله د 8 بجو پورې زه په جومات کې دعاګانې به غواړم یا په کور کې صحیح شو. بیا بلې جمعې له د 8 نه د هغه ماسپښین جمعې مونځ ختمېدو پورې هغې نه بعد چې به کومه جمعه ده د دغه ماسپښین یوې نه واله مازدیګره پورې بلې جمعې له څه چې وکړه 4مه ده ګوره ډېر زیاتې نه دي د مازدیګر نه ماښام پورې یقیني یو ورځ دې پکې هغه ټیم راګیر کړی دی یو ورځ خو دې راګیر کړی دی که یقیني دی یو ورځ راګیر کړی دی هغه ټیم په کوم ټیم کې چې دعاګانې قبلېږي. خو بیا د دلایلو په اعتبار سره 2 خبرې مضبوطې ښکاري. یوه په دې باندې دلیل شته چې کله امام خطبه شروع کړي او د مانځه د ختمېدو پورې دا ټیم د دعا د قبلېدو دی نو که هغه د 2 خطبو په منځ کې کې که هغه د سجدو کې کې که هغه د مانځه نه بعد متصل دی مختصر وخت کې دا ولنې وخت شو په دې دلیل شته او مشهور
او اکثر علماو ته راجح وي هغه دا دی چې دا د مازدیګر نه بعد او د نور ډوبېدو نه مخکې ځکه چې یو څو حدیثونه دې باره کې راغلي او اکثر صحابه کرام او تابعین او مشرانو امامانو هم دا خبره کړې چې دا وخت کم یو دی د مازدیګر د مانځه نه بعد او د ماښام د مانځه نه مخکې زمونږ ځوانان خو ماښام مانځه نه مخکې او د مازدیګر د مانځه نه بعد د تورو په مارکېټ کې ګرځي د چوټۍ ورځ ده که نه د ساه ازادولو ورځ ده او دومره غټه موقع زه ځان که ډېر سړی نه ستړی کوي د ماښام مانځه نه د جمعې په ورځ د ماښام د بانګ نه نیمه ګنټه مخکې جومات ته راځه بس څه ګران خو نه ماښام د نور ډوبېدو نه مخکې نیمه ګنټه مخکې راځه جومات کې کښېنه دا نیمه ګنټه ذکر به ووایې د ماښام او دعاګانې وغواړه کېدای شي الله دې قبول کړي څه به درې کړي نو دا ټیم دی امام بخاري دې ته اشاره وکړه چې دا دنه ضایع نه شي نه دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې قید لګولی دی چې د سړی ولاړ یصلي د یصلي دعاګانې غوښتې دي د صلات په معنی د دعا غوښتو هم راځي صلات په معنی د دعا راځي اصل کې خو لغت کې د صلات دعا ته وایي مطلب دی ولاړې دعا غواړي دا د ډېر غټه عاجزي ده که یو سړی ولاړي او لاسونه یې موچت کړي او جاړي خو عاجزي ډېره زیاته ده نو بیا د دعا د قبلېدو هغه چانسونه ډېر شو چې پکې ولاړ هم دی او لاس یې موچت کړی او جاړي نو که یو سړی په ناستو کې هم څه حرج نشته